په ټول هیواد کې ځوانان لګیا دي او سره مشران چې کمپینونه کوي. نو دا رنګه په ډېر اسماعیل خان کې هم د ډېر اسماعیل خان ذمہوار ملګري روان ټرمپ جلسې دپاره موږ د ډېر اسماعیل خان په بیل بیل سیمو کې وګرځېدلو چې نه تنها پښتنو بلکې د ډېر اسماعیل خان هغه اوسېدونکي خلک چې د هغو ژبه پښتو نه ده هغو هم د چاپ جلسې دپاره زموږ مالي مرسته هم وکړله او دا وعده یې هم وکړله چې موږ به د ضلع ټانک په جلسه کې شرکت کوو ځکه چې دا د پوره انسانیت خبره کوي دا د پوره ملک یعنی چې کوم حالات وي د هغه د امن په باره کې او د دهشتګردۍ خلاف اواز پورته کوي. زموږ اواز د پوره انسانیت لپاره دی. موږ دلته د ژوند سوال کوو. موږ ژوند غواړو. نو لکه تاسو ته پته ده چې په 12 دسمبر په ټانک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بیا جلسه کېدونکې ده. دا جلسه چې کومه ده دا زموږ چې کومه بندي ملګري دي لکه څنګه علي وزیر او ورسره حنیف پښتین او اویس ابدال د دې د راخلاصون دپاره ورسره چې کومه پښتونخوا وطن کې یا په او راځي څومره پښتونخوا ده په دې کې چې کومه بدامني روانه ده د ختمولو دپاره دا جلسه کېدونکې ده. په دې کې به د ډي خان لخوا هم ملګري په دې کې شرکت کوي او په ډي خان کې چې څومره سیاسي دي ګوندونه دي یا تنظیمونه دي او نور چې کوم مختلف سوچ فکر ول خلک ته ټولو ته موږ د شرکت دعوت ورکوو چې دوی راشي او د موږ سره په دې جلسه کې خپله حصه واخلي په دې کې شرکت